تازه پکتیا کې د پاکستاني عسکرو سره د طالبانو جګړه د طالبانو لخوا پکتیا کې پاکستاني ځواکونو سره د نښتې تایید او توضیحات. د پکتیا ولایت په امنیه قومندانۍ کې سرچینو ازادي راډیو ته ومنله چې پرون په ډیورن کرښه د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سپینه شګه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته شوې ده. سرچینې د خپل غږ او نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل نښته پرون مازدیګر نږدې 4 بجې وروسته تر دې پیل شوه چې پاکستاني عسکرو د عمر په نوم د دوی په یوه امنیتي پوستې ډزې وکړې. د سرچینې له قوله نښته د شپې تر 8:30 بجو روانه وه او د دوی امنیتي ځواکونو ته پکې کومه مرژوبله نه ده اوښتې. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پاکستان حکومت بیا رسما په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو یو شمیر ایکسپاړو چې د پاکستاني حکومت د استخباراتي چینلونو تر کنټرول لاندې نشرات لري دا جګړه تایید کړې ده. د ایکسپاړو لیکلي نښته د ډیورن کرښې د خرلاسي او ډنډ پټان له 10 نه تر 12 کیلومترو سیمو کې د دواړو لورو ترمنځ شوې ده. دوی تور پورې کړی چې لومړی ډزې د طالبانو ځواکونو کړي او پاکستاني عسکر مقابل برید ته مجبور شوي دي. دغو ایکسپاړو په نښته کې د 14 طالب ځواکونو د مرژوبلې ادعا هم کړې، خو د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته سره خبرو کې دا ادعا رد کړه. په ورته وخت کې د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د سیمې خلکو هم د خپل غږ او نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې پرونۍ جګړه تایید کړه، خو زیاتوي د مرژوبلې په اړه یې ځکه معلومات نه لري چې د طالبانو عسکر هیڅ چاته د نښتې سیمې ته د تلو اجازه نه ورکوي. دا نښته وروسته تر دې کېږي چې پاکستاني جیټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ بمبار وکړ. په افغان خاوره د پاکستاني الوتکو له هوایي حملې وروسته کندهار ته د پاکستان تللی سفر چې تمه وه د یکشنبې په ورځ وشي لغوه شو. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمیر قمندانان د تحریک طالبان پاکستان له غړو ملاتړ کوي او هغوی ته یې د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي.